السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. که غواړئ داسې خواږه جوړ کړئ چې ډېر خوندور وي، د ټولو خوښ وي او محفل کې شین چای سره نوشیجان کړئ، نو دا خجور یا هم غوڅاخي حتما جوړ کړئ. زما په نظر دا یو هغه رسیپیګانو نه دی چې هر څوک یې جوړولی شي، ځکه چې دا ډېرو موادو ته اړتیا نه لري او په اسانه جوړیږي. د دې لپاره به اول یو کاسه کې 2 دانې هګۍ، یوه پیاله بوره، یوه پیاله نیم ګرمې شیدې به واچوئ او ښه به یې سره ګډې کړئ. زما ډېر خواږه نه خوښیږي ځکه مې پکې یوې پیالې نه لږ کم واچوله، ولې تاسې کولی شئ یوه پیاله پکې واچوئ. بیا به یوه پیاله ګرم غوړي هم پکې واچوئ. غوړي که ګرم پکې واچوئ نو خجور به ښه شګلن راسي. ورپسې به 6 پیالې اوړه واچوئ چې مکمل 800 ګرامه کېږي. ما 4 پیالې اوس واچولې، 2 مې بیا پکې وروسته ور اضافه کړلې ځکه چې اوړه راته کم معلوم شو. یوه غټه قاشق خمیر مایع او نیمه وړه قاشق سوډا به هم پکې واچوئ. دا ټول مواد به ښه سره مکس کړئ او یو نرم اوړه به تیار کړئ. دا به بیا یو ګرم ځای کې یو نیم ساعته دپاره کېږدئ چې ورسیږي. یو نیم ساعت بعد به دا اوړه راواخلئ، د نه به وړو کې توپ په اندازه پیړۍ جوړې کړئ. بیا به نو د خجور ډیزاین کولو دپاره مو چې کور کې هر څه پیدا کړه کولی شئ همغې سره ډیزاین ورکړئ، لکه جالۍ. ما دلته دغه سیلیکوني کاغذ وکارولو چې د دې دپاره وي چې خوراک په ایرفرایر کې نه نښلي. د خجور شګلن جوړېدو کې 2 مهمې نکتې دي چې ما خپلې مورجان نه زده کړې دي او دا باید مراعات شي. یو دا چې شیدې او غوړي پکې ګرم واچول شي، شیدې لږ ګرم او غوړي باید لږ ډېر ولې جوش هم نه. او بل دا چې دا باید په ډېره حوصله او په کم اور باندې سره شي، نو بیا دومره خوندور خجور راځي چې څنګه خولې ته واچوئ نو ویلې به شي. بیا به نو یو کړاهي په منقل کېږدئ، کم درجې باندې به چالان کې ښه ډېر غوړي به پکې واچوئ او پرېږدئ چې ښه صحیح ګرم شي. بیا به دا خجور پکې واچوئ او هر اړخ نه به یې سره کړئ. خجور چې غوړیو کې واچوئ نو د فتنې سمڅې سره مه ښوروئ، فقط کړاهي وښوروئ چې دوی کړاهي نه جدا شي. وروسته بیا کولی شئ سمڅې سره وښوروئ. خجور چې په دغه اندازه سره شول، بیا به غوړیو نه لرې کړئ، په یو کاغذ باندې به یې کېږدئ چې غوړي ځان ته جذب کړي. په آخر کې که مو غوښتلو نو کولی شئ لږ میده بوره پرې ودوړوئ، بیا به نو دا خوندور خجور تیار شي. اوس نه یې کولی شئ نوشیجان کړئ. دوستانو هیله ده چې دا ریسیپي مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره شریک کړئ او که زما چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ.